أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دا کفار هغه کسون دي چې الله تعالی په دې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله تعالی لعنت وکړي نو ته به کله هم د هغه د پوره مدد کوونکی پیدا نه کې. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا د دوی د پوره په بادشاهي کې څه برخه شته؟ نشته او کوای نو په دغه وخت کې به دوی خلک ته نقیر د کجرې د زړې دوغ هم نه ورکوي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا دوی د خلق سره حسد کوي په هغه څه چې الله تعالی هغوی ته د خپل فضل نه ورکړي دي. پس یقینا میږ آل ابراهیم ته کتاب او حکمت ورکړی و او میږ هغوی ته ډېره لویه بادشاهي ورکړې وه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نو له دوی نه ځنې هغه دی چې په ده ایمان راوړی دی او ځنې له دوی نه هغه دی چې له ده نه مخ اړولی دی او د کافرانو د پوره جهنم کافي دی چې لمبې وهونکی دی.